د سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د 13مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 13 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام میم دا کتاب بشک او بشبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ایا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قرآن له خپل ځان جوړ کړی دی نه بلکې دا حق دی استاد پروردگار لخوا ترڅو چې ته یو داسې قوم ته خبرداري ورکړي چې هغه ته له تا څخه مخکې کوم بیرونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون مغه الله دی چې هغه اسمانونه او زمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو له هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی نو آیا تاسې پند نه اخلئ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون غله اسمانه تر زمکه پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورت پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې 1000 کاله ده ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين همغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی بر الله سه او مهربان دی هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوی خټې څخه وکړ بیا د هغه زوزات لوي داسې څڅند جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیر او بو په څیر دی ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بیا هغه ته سمون ورکړ هغه بیا عیب به نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پکړ او تاسو ته غوګونه در کړل سترګې در کړې او زړونه در کړل تاسو به خیر لک شکر وستونکي وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون او دغه خلک وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي ووسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون دوی ته وایي د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسو معزفه کړای شوی دا تاسو به په پوره بشپړه توګه تر خپل قبضې لاندې راولي او بیا به تاسو د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شي ولو ترى
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړند سر د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زمونږ پروردګار مونږ خو ولیدل او وامو وریدل، اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو. اوس زمونږ باور راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلای نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی، خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسو د دغه ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسو هیر کړی یاست، نو وڅکئ د خپل کړو په مجازات کې د همیشنی عذاب خوند. د سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د 13مه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 13 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغه ته نصيحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خنو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کوم کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو هستوګنځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
له هغه لوی عذاب نه مخکې به مونږ په همدې دنیا کې د یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو ښایي چې دوی د خپل سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغو نه مخ واړوي له دغسې مجرمانو نه مونږ غچ اخیستونکي یو ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لدينا مخکې مونږ موسی ته کتاب ورکړی دی نو باید همغه شي په درکول کېدو کې ستا څه شک نه وي هغه کتاب مونږ د بني اسرائیلو لپاره هدایت ګرځولی و وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ نو په هغو کې مونږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر یې لارښوونه کوله إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیل په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي راګرځي په دې کې غټې نښانې دي آیا دوی نه اوري أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلي چې مونږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ویني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون دوی ته وایي د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ور نه کړی شي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون خنو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي